السلام علیکم. وروره، ما ستاسو هغه وینا واورېده چې د سړي لخوا د دویم واده په اړه وه. سړي له یو څخه د زیاتو ودونو کولو ډېر شوقیان دي او اسلام هغوی ته د دې اجازه ورکوي. حتی د دې لپاره هغوی د خپل لومړۍ ښځې یا دویمې ښځې اجازې ته اړتیا هم نه لري که هغوی د دریم یا څلورم واده کولو په حال کې وي. زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده چې د ښځو په اړخ کې صبر لږ دی او ټولنیز حالات چیرته چې د یوې کورنۍ چلول ډېر سخت دي، کله چې یو سړی غواړي 2-3 ودونه وکړي، په داسې حال کې چې پوهیږي له هغوی سره انصاف نشي کولای. په داسې حال کې ځینې دولتونو دا قانون لازمي کړی چې سړی باید مخکې له دې کار څخه د لومړۍ ښځې څخه اجازه واخلي. آیا تاسو لا هم وایاست چې د ټولنیزو حالاتو یا د اړیکو د خرابېدو مخنیوي لپاره چیرته چې سړی ډېری وخت دویمه یا دریمه ښځه نه مني یا وروسته یوازې د ټولنیزو فشارونو یا کورنیو فشارونو له امله هغوی طلاقوي، آیا تاسو لا هم وایاست چې هغوی اجازې ته اړتیا نه لري یا که لري؟ په داسې حالاتو کې آیا د دولت داسې قوانین باید په دیني توګه ومنل شي که نه؟ هغې دا پوښتنه وکړه چې ډېری سړي د دویم واده کولو سره مینه لري. زما په اند هغې سروې کړې ده. زه د دې قرباني یم. بخښنه غواړم. زه د دې قرباني یم. نه، که تاسو قرباني یاست تاسو ټول سړي په یو کتار کې نشئ اچولی. که تاسو د ځینو شیانو قرباني یاست تاسو نشئ ویلی چې ډېری سړي، تاسو ویلی شئ ځینې سړي، هیڅ ستونزه نشته. سمه ده، نو که تاسو د ځینو شیانو قرباني یاست تاسو ټول سړي په یو کتار کې نشئ اچولی. سمه ده، په هر حال ستاسو پوښتنې ته راځم چې سړي کله غواړي دویم واده وکړي، هغوی د اجازې اخیستلو اړتیا نه لري ځکه چې الله هغوی ته په قرآن کې اجازه ورکړې ده. خو ځینو دولتونو ویلي چې د اجازې اخیستل باید لازمي وي. زما نظر څه دی؟ الله په قرآن کې د نساء په صورت 4 څپرکی 3 آیت کې فرمایلي د خپلې خوښې ښځې 2-3 یا 4 په نکاح کړئ. نو که تاسو انصاف نشئ کولی نو یوازې یوه نکاح کړئ. دا خبره یوازې یوه نکاح کړئ یوازې په قرآن کې شوي او په بل هیڅ کتاب کې نشته. که تاسو انصاف نشئ کولی نو تاسو باید یوازې یو نکاح وکړئ. د دې مطلب دا دی چې قرآن سړي ته د 2-3 یا 4 ښځو د لرلو اجازه ورکوي، خو که هغوی انصاف نشي کولای یوازې یوه نکاح کړئ. په اسلام کې په عادي حالاتو کې یو خاوند د دویم واده کولو د مخه د خپلې ښځې اجازې ته اړتیا نه لري. د دویم واده کولو د مخه خو په اسلام کې واده نکاح یو سپیڅلی تړون دی. د نکاح په وخت کې راتلونکې ښځه کولی شي هر هغه شرط چې شریعت اجازه ورکړی په خاوند کیږدي. په همدې ډول خاوند کولی شي هر هغه شرط چې شریعت اجازه ورکړی وي کیږدي. د دې مطلب دا دی که ښځه له یو سړي سره واده کوي هغه کولی شي دا شرط کیږدي چې زه یوازې په دې شرط له تا سره واده کوم چې ته دویم واده ونه کړې. اوس ځکه چې له یو څخه د زیاتو ښځو واده کول په اسلام کې لازمي نه دي، هغه کولی شي دا شرط کیږدي چې زه یوازې هغه وخت له تا سره واده کوم که ته دویم واده ونه کړې. هغه دا اختیار لري. که ښځه دا شرط نه کیږدي نو ملامت څوک دی؟ خورې، آیا تاسو د خپل واده په نکاح کې دا شرط ایښی و؟ خورې، زه له تاسو پوښتنه کوم، مهرباني وکړئ. ستاسو پوښتنې ډېرې اوږدې دي. تاسو ډېره جذباتي یاست. هو یا نه؟ آیا تاسو د واده د مخه په نکاح کې دا شرط ایښی و چې زما خاوند باید دویم واده ونه کړي؟ زما د نکاح څخه مخکې دا پرېکړه شوې وه. زه له تاسو یو ساده پوښتنه کوم، هو یا نه؟ آیا تاسو په نکاح کې دا شرط ایښی و چې زما خاوند باید دویم واده ونه کړي؟ ما ته د دې په اړه نه ویل شوي. ملامت څوک دی؟ که تاسو د خپل حق غوښتنه نه ده کړې نو ملامت څوک دی؟ تاسو. که تاسو غوښتنه نه کوئ ښه ده، زه هم غوښتنه نه کوم. زه پوښتنه کوم. د دې مطلب دا دی چې تاسو خپل دین نه پیژانده. سمه ده که غلطه؟ آیا تاسو پوهېدئ کله چې مو واده وکړ چې تاسو په نکاحنامه کې شرط کېښودای شئ؟ آیا تاسو پوهېدئ؟ هو یا نه؟ نه. ملامت څوک دی؟ تاسو که ستاسو خاوند څوک دی؟ اوس پوهېږئ؟ اوس پوهېږئ که نه؟ خورې، اوس پوهېږئ که نه؟ نه. د دې مطلب دا دی چې په خپله نکاحنامه کې تاسو هر شرط کېښودای شئ، خو تاسو داسې شرط نشئ کېښودای. تاسو خپل خاوند ته نشئ ویلی چې تاسو باید لمونځ ونه کړئ ځکه لمونځ کول فرض دی. نو تاسو خپل خاوند له هغه کار څخه نشئ منع کولی چې فرض دی، او نه هم تاسو هغه د یو داسې کار کولو ته اړ کولی شي چې حرام دی. تاسو نشئ ویلی زه غواړم ته هره ورځ شراب وڅښې ځکه شراب څښل حرام دی. خو هر هغه شی چې مباح دی، چې اختیاري دی، تاسو شرط کېښودای شئ او ووایاست. که هغه موافق وي نو تاسو سره واده کوي، که موافق نه وي نو نکاح نه کوي. خلاص. که تاسو خپل دین نه پیژانده نو ملامت څوک ده؟ تاسو که زه؟ ملامت څوک دی؟ تاسو ولې د دولت په اړه خبرې کوئ؟
دولت هیر کړئ هر انفرادي مسلمان سړی یا ښځه کولی شي هر هغه شرط کېږدي چې اختیاري دی. تاسو شرط کې خدای شئ چې زه یوازې هغه وخت له تا سره واده کوم که ته هره میاشت 50,000 روپۍ راکړې. هیڅ ستونزه نشته. موافق یاست؟ که پیسې لري هغه به موافق شي، یا تاسو ووایاست 1,00,000 روپۍ شرط کېږدئ. هغه ښایي موافق شي، ښایي موافق نشي. تاسو د هغه مهر غوښتنه کولی شئ چې تاسو یې غواړئ. تاسو مهر پیژنئ؟ تاسو څومره مهر ساتلی و خورئ؟ خو که هغوی د مهر وعده وکړي وروسته یې نه ورکوي. زه له تاسو پوښتنه کوم، تاسو له کوم ځایه راغلي یاست؟ تاسو وایئ زما نوم فلانی دی. ستاسو په واده کې مهر څومره و؟ 1,00,000. 1,00,000 روپۍ. نو تاسو نن په 1,00,000 روپیو څه کولی شئ؟ دا د هیڅ ارزښت نه دی. نو تاسو ولې په هغه مهر موافقه وکړه؟ ملامت څوک دی؟ ځکه بل هیڅ اختیار نه و. نو ستونزه په تاسو کې ده. ستونزه دا ده چې بیا تاسو باید واده ترسره کړئ. که بل هیڅ اختیار نه و، د دې مطلب دا دی چې تاسو تر ټولو غوره وموندله. وګورئ خورې، اسلام بېلابېل اختیارونه او ډولونه لري. ستونزه دا ده چې مسلمانان ښځې او سړي هغوی په خپل دین نه پیژني. تاسو دین نه پیژنئ او بیا اسلام ملامتوئ. په اسلام کې حق سړي ته ورکړل شوی ځکه چې د ښځې ساتنه وکړي. او که تاسو زما ځواب واورئ چې اسلام ولې سړي ته اجازه ورکوي چې له یوې څخه زیاتې ښځې ولري، دا په اصل کې د ښځې د ساتنې لپاره ده. که هر سړی له یوې ښځې سره واده وکړي نو ښځې به په دې نړۍ کې غیر محفوظې وي. ځکه نن خورې په نړۍ کې د سړیو په پرتله ښځې ډېرې دي. آیا تاسو پوهیږئ یوازې په نیویارک کې، یوازې په متحده ایالاتو کې میلیونه ښځې د سړیو څخه زیاتې دي. یوازې په جرمني کې یوازې 1 میلیون ښځې د سړیو څخه زیاتې دي. یوازې په روسیه کې 100 میلیونه ښځې د سړیو څخه زیاتې دي. که ستاسو خور یا زما خور په روسیه کې ژوند وکړي، هلته 10 میلیونه ښځې شته چې خاوند یې نه دی موندلی. د هغوی لپاره یوازینی اختیار دا دی چې یا له داسې سړي سره واده وکړي چې د مخه ښځه لري، یا عامه ملکیت شي. آیا تاسو پوهیږئ عامه ملکیت؟ ډاکټر ذاکر، دا ډیره سخته کلمه ده. دا تر ټولو ښایسته کلمه ده چې زه یې کارولی شم. نوپولیجین د یو سړي لپاره د یوې څخه زیاتې ښځې لرل د ښځې د ساتنې لپاره ورکړل شوې ده، نه د هغوی د سپکولو لپاره. ستونزه دا ده چې ډیری سړي، ډیری مسلمانې ښځې هغوی خپل حقوق نه پیژني. موږ ملامت یو. موږ خپل دین ډیر ښه نه پیژنو. زموږ دین د حقوقو هغه اندازه چې ښځه یې په اسلام کې لري د پام وړ ده. په نورو دینونو کې ښځه باید پیسې ورکړي. سمه ده که غلطه؟ په هند کې تاسو باید جهیز ورکړئ که نه؟ آیا تاسو جهیز ورکړ؟ آیا تاسو جهیز ورکړ؟ نه. تاسو ترلاسه کړ؟ الحمدلله. نو اسلام حقوق ورکړي دي. که ستاسو له خاوند سره یو څه شوي وي او که هغه د اسلام پیروي نه کوي نو لارې شته. زه نه وایم. او یو بل شی، که ستاسو خاوند له یوې څخه د زیاتو ښځو اړتیا لري نو تاسو ولې باید د هغه ملاتړ ونه کړئ؟ ستونزه څه ده؟ تاسو ماته یو شی ووایاست، که خاوند هره ورځ بهر ځي، بهر د نورو ښځو په لټه کې، تر هغه چې هغه نکاح نه کوي، ډېرو ښځو ته پروا نشته؟ نه، هیڅ ستونزه نشته. یوازې دا په پټه وکړئ. نړۍ باید خبره نشي. سمه ده؟ تاسو امریکې ته لاړ شئ. 8 مختلفو جنسي ملګرو سره د ژوند کولو د مخه یوه ښه مسلمانه ښځه به وایي زه به خپله مسلمانه خور له دې څخه منع کړم چې عامه ملکیت شي. زه به له خاوند سره د شریکولو پروا ونه کړم که هغه یوه ښه مسلمانه ښځه هم وي. خورې، آیا تاسو پوهیږئ؟ زه احساس کوم چې تاسو په احساساتي توګه ډېره پارېدلې یاست یوازې ځکه چې ستاسو خاوند دویم واده کړی دی. نه، دا ستونزه نه ده. ستونزه دا ده هغه د خپلو اړیکو ذمهواري نه اخلي. دا ستونزه ده. دا زما پیغام د ستاسو په واسطه ټولو خلکو ته چې دلته دي، مهرباني وکړئ که تاسو د اړیکو ذمهواري اخلئ، هغوی په ښه توګه وپالئ، اړیکې مه پرېږدئ. د اړیکو د ذمهوارۍ نه اخیستلو معنا دا ده کله چې هغه دویم واده وکړ، آیا هغه وویل چې هغه دویمه ښځه ده که نه؟ که هغه تاسو پرته له کومې خبرې پرېږدي، تاسو نه پوهیږئ چې هغه چیرته دی، هغه تاسو ته ستاسو خرڅ نه درکوي، هغه ستاسو خبر نه لري چې تاسو په کوم حالت کې یاست. خورې، دا ډول هیڅ اهمیت نه لري، ځکه زه د بلې لورې له اورېدلو پرته قضاوت نشم کولی. هر څومره چې تاسو له خپل خاوند څخه نیوکه وکړئ، لومړی خبره یوه ښه مسلمانه ښځه به د خلکو په مخ کې له خاوند څخه نیوکه ونه کړي. آیا تاسو پوهیږئ خلک هغه کس نه پیژني؟ په حقیقت کې الله د هغه کسانو سره دی. حتی که زما ښځه هر څومره بده وي، زه به ماشاءالله هغه ډېره ښه ده، ماشاءالله هغه په نړۍ کې تر ټولو غوره ښځه ده. حتی که زما ښځه تر ټولو بده ښځه هم وای، زه به هیڅ کله له هغې څخه نیوکه ونه کړم، ځکه زه غواړم
غواړم جنت ته لاړ شم. زموږ ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ویلي غوره مسلمان هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره غوره وي د ښځې په شمول. اوس که ستاسو خاوند فرضاً ښه نه وي تاسو له هغه سره ښه اوسئ. خلاص هغه باید ووایي زه له خپلې ښځې سره څومره ظلم کوم. بیا هم هغه زما ستاینه کوي د هغه زړه باید ویلی شي. که زړه یې نه ویلې کېږي هم تاسو به جنت ته لاړ شئ. آیا تاسو دا پوهیږئ خورې؟ تاسو خپل جنت له لاسه ورکوئ خورې. زما نصیحت د یو ورور لخوا تاسو ته دا دی چې تاسو خپل جنت له لاسه ورکوئ د خلکو په مخ کې د خپل خاوند په نیوکه کولو سره. آیا تاسو پوهیږئ خورې؟ خو تاسو زما په پوښتنه نه پوهیږئ. زما پوښتنه ساده وه. زه اړ نه یم تاسو وپېژنم خورې، ځکه زه د یو شخص په توګه د هغه له اورېدلو پرته قضاوت نشم کولی. هغه دلته حاضر نه دی. دا غیبت دی. زما نصیحت تاسو ته دا دی چې خورې غیبت هیر کړئ، بخښنه وکړئ، تاسو به جنت ته لاړ شئ انشاءالله. هیله ده چې دا د پوښتنې ځواب وي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله